وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خود شدم. چی بگویم؟ چیزی گفتن نمیتونم. چی کنیم کتازیا؟ چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم. چرا ما مکتب نریم؟ قلبم خون گریه میکنه. تو چی وقت؟ او سال 3 سال است ما درش خندی تیر میکنیم. 186 روز شد ما مکتب نرفتیم. چرا؟ چی گناه داریم؟ ما مثلا افغانستان اینا بگیره شد. نه نمیفهمم چی خواست کنم، چی بگویم، چی کنیم. مجبور هستیم من چی بگویم بکنیم. از امارات اسلامی خواهش ممی است که لطفا مکاتب دوباره شروع کنیم. طالبانو خپل ستره ژمنه پوره نه کړه، افغان ماشومان یې په ژړا کړې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړې سي. یوې افغان زده کوونکي وژړل او ویې ویل چې دوی ته اجازه ورنه کړل سوه چې ټولګي ته ننوځي. طالبان به د نړیوال مشروعیت له پلوه پر دې پریکړه سخت زیان وویني. یوه زده کوونکې وایي پرون یې د ښوونځي د پرانیستلو په اړه د خبر له اورېدو وروسته د خوښۍ اوښکې تویې کړې، خو نن ورته اجازه ورنه کړل سوه چې ښوونځي ته دننه سي او په همدې خاطر یې وژړل. دغه زده کوونکي په هیواد کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کوي. طالبانو نجونې له زده کړو منع کړي. په اوه میاشتې کې طرحه جوړه نه سوه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه منع کړي. د باختر خبري اژانس د خبر پر بنسټ طالبانو ویلي دي چې دوی تر اوسه د نجونو د لباس په اړه طرحه نه ده جوړه کړې. تمه دا وه چې د اوه میاشتې ځنډ وروسته به طالبانو طرحه جوړه کړې وي ترڅو نجونې څه ډول په کومو جامو کې ښوونځي ته ولاړې سي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.